بسم الله الرحمن الرحيم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه. رواه الدارقطني والحاكم وصححه. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه روایت ده داوی اجازت ورکړی شوې ده شیخ فانی ته چې دا روزه وخوري او د هر ورځې د روزې دی یو مسکین ته مړی ورکي او قضا ور باندې نشته. دا مسأله قرآن کریم کې رب العالمین ذکر کړی ده. الله فرمای وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. او هغه خلق چې هغه طاقت د لاس ور کړی شیخ فانی هغه معذور انسان چې هغه د وجود نیولو نه بے وسه شوی دی د وجه د دایمي مرض یا د وجه د ډیر عمر نه چې په دمانه تیر شوی دی شیخ فانی ګرځیدل دی. جایز ده چې دا انسان روزه وخوري او د هر روزه په عوض کې به فدیه ورکړي. صحیح بخاری کې د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ نه نقل چغلا غس پینګره او بډا او ضعیف شو نو د روزي په اول ورځ باندې به یو لوی خیرات وک هغه ته به دیرش مسکینان راوغختل او یو وخت به هغه ماړکل او ویل به چې زما فدیه ادا شو. علما وی د هر ورځې په مقابل کې چې یو چارک یعنی 900 ګرام وړ ورکی نو د یوې روزې فدیه ادا شوله د یوې روزې فدیه ادا کیږي. په دې حساب سره چې ونیمه دړۍ وړ یا بل غذا دغه سور کی وریجی وی جوار وی چې قوت البلدی نو د ټول روزې فدیه ادا کیدې شي. هغه څوک چې ناروغ ده او د امید کې دی چې الله به جوړ کی دا به د مرض د وجه نه روزي خوري چې کله روغ شبیا به د دې روزو قضایي را ګرځي. لکه مثلا حائضه زنانا چې مرض ماهواري پر راشي په روزه کې روزه به خوري. همدارنګه ماشومې پیدا شي او د مرض نه وي ختم شوی الله سورځ شلوځ دوله سورځ ان تر څلويخت ورځې پورې کله مرض وګدي شي نو دا به روزي خوري او د روزه نه ده صحیح چې کله روغ شول بیا به د روزو هغه قضا را ګرځي. همدارنګه هغه مریض چې ناڅاپي په روزه کې مریض شو او د تناروغتیا ور واوختل او د روزي وخړلې چې کله روغ شد هغه به بیا قضا را ګرځي. ولې هغه دایمي مریض چې هغه نه روغيږي فعلم د الله کې یا شیخ فانی ګرځیدل دی یا طبيب او ډاکټر ورته توصیه وکي چې روزه ستا په ضرر تمامېږي او منی سروجي نو دا به فتوا او اجازت د طبيب ماهر ډاکټر په مشوره باندې بروجي خوري او فدیه ادا کوي. نو یو چاره کړه یعنی 5 کیلو د څلور روزو نه کفایت کوي و دړای وړه د څلور روزو نه کفایت کوي. نو په دې حساب معنی چې ونی می دړای وړه یا ونی می دړای وریجی یا ونی می دړای جوار او دارنګي کله چا خوراک وربشي وي یا خرما ونی می دړای یا مېز ونی می دړای ادا کړي شي نو د دې بنده مسلمان اغا فدیه ادا کړی شو. د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما لستل شو روایت چې دارقطنی راخسته ده او حاکم هم راخسته ده او دا روایت حسن ده او په حکم د مرفوع کې ده. واضحه نه دا معلومیږي چې بوډا او بوډۍ چې روزه نشي نیولې هغه د روزي وخوري البته د دې په بدله کې به فدیه ورکړي چې د هغه وړاندې بیان وشو. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.